ابو هريره رضی الله عنه نے روایت تے اغوی فرمائی چې ما د پیغمبر علیہ السلام نه دا ارشاد دا حدیث مبارک اوریدلې دی چې د قیامت پر ورځ به لومبني تپوس د مونځ کېږي کله چا مونځ صحیح راوخته او دا مونځ د مقبول د الله په دربار کې نو دا کس کامیاب شو د کس لپاره کامیابی ده او کله یو کس په مونځ کې کامیاب او غیر مقبول مونځو داسې انداز کې مونځ کړی او چې قبول شوی نو دغه کس دپاره خساره او تاوان دی او بیا به الله جل شانه فرمایي فرشتو ته چې ای فرشتو تاسو وګورئ چې زما د دې بنده په عملنامه کې نفلي مونځونه شته نو چې کله د عملنامه وکتي شي او په دې کې نفلي مونځونه وي نو الله جل شانه به د دې کس هغه کمې په دغه نفلي مونځونو سره پوره کړي نو د دې د وجې نه مونږ او تاسو له پکار دی چې انسان کمزور دی فرض منځونو سره سره مونږ او تاسو د سنت او د نفلو هم خیال ساتو نن مونږ او تاسو ګورو که د جمعې ورځ د جمعې په ورځ خلک مونځ له راشي دوی مونځ فرض وکړي او بیا چې سلام وسرخېږي نو بس فورا د جومات نه وځي هغه باقي مونځ پرېږدي هغه سنت پرېږدي که دا نور مونځونه دي دې کې هم بس چې فرض وکړي جومات نه فورا بار وځي او هغه سنت وغیره پرېږدي نو مونږ او تاسو له پکار دی چې څه ټایم مونځ له راځو نو سنت هم کوو او د نوافلو خیال ساتو که د اشراقو ټایم د اشراق مونځ کوو که د چاشتو ټایم دی د چاشتو خیال ساتو که د اوابینو ټایم دی د اوابینو مونځ کوو او که دغه شان تحیت الوضو او تحیت المسجد مونځ دی که صلات توبه دی او که دغه شان نور مونځونه نفلي دی نو مونږ او تاسو کوشش وکړو چې په دې مونځونو سره به الله پاک زموږ ستا کمي پوره کوي الله دې مونږ ټولو له د فرض منځونو سره سره د